اخر هم د زړونو غل ملا یعقوب مجاهد د تیر نظام د چارواکو زړونه وګټل او په ډیر اخلاص یې ترې مننه وکړل. دا چې ملا یعقوب داسې څه وکړل چې د تیر او پخواني نظام د سرتیرو زړونه یې وګټل او د هغوی په حق او ګټه یې کومه پریکړه وکړل. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. افغان پیلوټانو له ملا یعقوب مجاهد څخه مننه وکړه او د خدمت کولو ژمنه یې ورکړه. د طالبانو د دفاع وزیر یوازینی شخص دی چې د عام ولس د خوښې وړ خبرې کوي او پر مهمو ملي مسایلو ژمنو او ولس خوښی پاتې کیږي. هغه په خپلو تازه څرګندونو کې وویل ټول پخواني نظامي کادرونه چې مسلکي وي ورته په نوي حکومت کې د خدمت زمینه برابروي. هغه ټولو هغه محصلینو ته چې په بهر کې نظامي زده کړې کوي ورته هیواد ته د راتلو بلنه ورکړه. له همدې امله د هوایي ځواک یو شمیر پیلوټانو د دفاع سرپرست وزیر له هڅو او مهربانۍ څخه مننه وکړه چې له دوی سره یې ترسره کوي. افغان پیلوټانو د ملا یعقوب مجاهد د څرګندونو هرکلی کړی او هیواد ته د خدمت لپاره یې ژمنه کړې. موده مخکې د ملا یعقوب مجاهد په هڅو 15 تنه پخواني پیلوټان هیواد ته ستانه او د طالبانو له حکومت سره یې د دندې هوکړه وکړه. هغوی د دفاع وزارت په تشکیل کې د مجاهد غوندې کسانو د شتون څخه خوښي وښوده او د خدمت د دوام خبر یې ورکړ. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په خپلو مخکنیو څرګندونو کې وویل چې پخواني نظامیان د هیواد سرمایه ده او دوی ټول باید خپل هیواد ته راسي. هغه وویل چې د طالبانو حکومت به د پخوانیو نظامیانو ډیر عزت او احترام وکړي کوم چې تیر حکومت نه و ورکړی. هغه بهر ته پر تللو کسانو غږ وکړ چې هلته ستاسې عزت نسته او خپل هیواد ته راسئ. د طالبانو د دې لوړپوړي چارواکي له خبرو سره د یو شمیر کسانو هیلې پیدا سوي. ولې په یو شمیر ولایتونو کې اوس هم د پخوانیو نظامیانو وهل ټکول او وژل دوام لري. طالب مشرتابه ته دا پکار دي چې د شخصي عقیدو پالونکي له خپلو لیکو وباسي او پر ځای یې سم کسان په دندو وګماري. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.